په چین کې دوه غبرګونې خویندې چې د ماشومتوب په لومړیو ورځو کې له یو بل نه جدا شوې وې له کلونو بېلتون وروسته تصادفاً سره یوځای شوي دي. زینګ ګاوشین او های شیاو هغه وخت سره بېلې شوې چې عمر یې یوازې 10 ورځې و. د دوی غریبو والدینو د اقتصادي ستونزو له امله دواړه جلا کورنیو ته هغه وخت د پاللو لپاره ورکړې وې، خو دا کورنۍ په یو ښار کې اوسېدې. کلونه تېر شول، دواړه خورګانې بېخبره جلا ژوند تېراوه، تر هغې پورې چې های شیوا ته یوې همصنفۍ وویل چې یوه نجلۍ په بازار کې له هغې سره ډېر ورته والی لري. هاشیاو د دوکان لور ته ولاړه، له زینګ سره یې ولیدل او سمدلاسه نږدې ملګرې شوې. وروسته ورو ورو څرګنده شوه چې دواړه یوه د زیږېدو نیټه لري، غږ، بڼه، خوښي او حتی د ناروغۍ یوه ورته سابقه هم لري. خو اصل حقیقت تر 14 میاشتو وروسته څرګند شو، هغه دا چې دوی سکه خویندې دي. اوس د دوی د یوځای کېدو 20 کاله پوره شوي دي. دواړو خویندو بې له مشهورۍ یو بل ته نږدې اپارتمانونه هم اخیستي دي. او لا د حیرانتیا خبره دا ده چې د دوی ماشومان هم 14 کلن دي او په یو صنف کې درس وایي. د دوی له وینا سره سم ښوونکي هم کله ناکله غلط شي، ځکه چې یوه خور د دواړو مور رول لوبولی شي. بالاخره په یو ټولنیز پوسټ کې له کلونو وروسته لیکلي چې د تېرې 2 لسیزو هره ورځ ورته له خوښیو ډکه وه.